وشي خو په وخت وشي سم په سم ډول. د کندهار ښاروالۍ د سړک جوړولو یو پروژه چې چارې یې مخ پر بشپړېدو دي. د یاد سړک د اسفالټ اچولو چارو د شروع کېدو پر مهال د کندهار ښاروال ملا حکمت الله اخوند هوریت راډیو ته وویل د تېر کال را په دې خوا ګڼې پروژې پلي کړي او لا هم روانې دي. د ښاروال په خبره تر دې مهاله یې شاوخوا خپل 80 سلنه پلان عملي کړی. نو په هغه کې اوس تقریبا 80% تر 80% پورې موږ پای ته رسېدلي دي. نو په دې وخت کې موږ د مخکني کال پروژې چې وې هغه تقریبا نیمایي تر نیمایي زیاتې پروژې پاتې وې. هغه موږ تمویلولې، برابرولې، سمولې. تقریبا هغه اوس پر خلاصېدو باندې اوس هم لږ لا هم دغه پروژ کال پروژو څخه راپاتې دي. د اسفالټ یا قریزي چارې د سړک جوړولو وروستۍ مرحله وي چې دا مهال دغه سړک وروستۍ مرحله لا پاته ده او چارې یې نن راپیل سوې. دغه سړک چې ډنډ ولسوالۍ د ښار سره وصل کوي تقریبا 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري او 1 متره بردوالی لري او پر دې سړک باندې تقریبا 60 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي او په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ 188 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې. د کندهار ښار د 15 ناحیې وګړي هم خوښ دي چې دولت یې غوښتنه منلې. دوی د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. 15 کاله کېږي موږ په دا ستونزه کې وو چې دا پر سړک په پیسې راځي او ورکې به سوې. نن الحمدلله د امارات په مرسته به دا سړک دا دی جوړېږي. د دوړو د مشکلاتو څخه الحمدلله موږ خلاص یو. موږ ډېر په خوشحاله یو چې دا سړک جوړ سو. د زمین دغه پوښتنه ده چې موږ دغه کارونه چې اوس شروع دي باید یو په سل نور هم شروع شي. یاد دې وي یو شمېر ښاریان بیا له خلکو غواړي چې د رغونیزو پروژو د پای ته رسېدو وروسته دې له عام المنفعه پروژو ساتنه وکړي څو پایښت ومومي. احمد الله سمون، هوریت راډیو، کندهار.